مدینه منوره. له یو ځپلي او ویرونکي حالت وروسته نوی پیل. د هرات زنده جان ولسوالۍ نایب رفیع کلی د دغو ماشومانو پر مخ 6 میاشتې وروسته د ښوونځیو ور پرانیستل شو. په دغو لنډمهاله ټولګیو کې نجونې او هلکان په ګډه زده کړې کوي. 11 کلنه سیاګل شته وضعیت یو فرصت کوي. هڅه یې دا ده مخکې له دې چې طالبان پرې هغه بندیزونه چې له 6 ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري ښوونځي ته لاړه شي ولګوي، ځان په زده کړو پوهه کړي. خیلی آرزو دارم که درس بخوانم. زه ډیره هیله لرم چې ښوونځی ولرم، درس ووایم، ښوونکی شم او ملګري مې له ما زده کړه وکړي. ډیره هیله لرم. ما از قریه کوشکک هستیم. موږ د کوشکک له کلي یو. مخکې مو په ښوونځیو کې زده کړې کولې چې زلزله شوه، اوس ښوونځي نه لرو او خیمه کې زده کړې کوو. موږ ته یې تر اوسه ښوونځي نه دي جوړ کړي. دغه راز کتابچې او کتابونه هم نه لرو چې درس ووایو او ښوونکي شو. دفترچه نداریم، اینا مامای که خط نوشته کنیم بخو درس بخونیم معلم شیم. دغه ښوونځي شاوخوا 6 میاشتې وړاندې هغې خونړۍ زلزلې ویجاړ کړل چې د ډیرو انسانانو ژوند یې واخیست او ټول کلي یې په خاورو بدل کړل. دیگه مواد ممد درسی که از حساب تخته و اړین شیان لکه تخته، تباشیر او قلمونه نه لرو چې موږ وشو کولی زده کوونکو ته په سمه توګه درس ورکړو. دیگه بعد از اون خیمه که هست و وسط خیمه هایی که مردم نشوند میکنن، شما میفهمید که بل خیمې مو داسې ځای کې دي چې خلک اوسیږي، غالمغال وي. د زده کړو ځای باید امن او آرام وي. دلته د موټرسایکلو غږونه وي. موږ غواړو یو سم ښوونځی جوړ شي او ښوونکي وګمارل شي. معلم به ما از استخدام بشه از ولسوالی زنده جان. په ټوله کې هرات کې له 1000 ډیر دولتي او شخصي ښوونځي شته چې سلګونه یې بیا رغونې ته اړتیا لري. در ولایت هرات تقریبا په هرات کې 1400 شخصي او دولتي ښوونځي لرو چې له دې ډلې 400 ښوونځي مو بیا رغونې ته اړتیا لري. از این جمله ما 400 باب مکتب ما چې په دې کې بیا 280 ښوونځي د زلزلې له امله ویجاړ شوي. 400 باب مکتب تقریبا 286 باب مکتب. د هرات زلزله چې په اکتوبر میاشت کې وشوه له 1500 ډیر خلک یې ووژل او له 3,000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. روغتیا نړیوال سازمان وړاندې ویلي و چې ډیر خلک لا هم په خیمو کې ژوند کوي او دغلته تر ډیره د ښوونې او روزنې سکتور اغیزمن شوی دی. نږدې 300 ښوونځي او د زده کړو مرکزونه زیانمن شوي او شاوخوا 1,80,000 زده کوونکي د زده کړو له خنډونو سره مخ دي.